الله دې راته ډېر ډېر درکړي وبېخي قسم دې کور داسې حالات چې بېخي پر ګډوډ څنګه نه ښه حالات ښه دي ته کوم ځای دې با جوړو کولو جوړو ګورو ها تاسو سره لایسنس شته ها لایسنس درسره شته څه شي ده دې نه بغیر لایسنس ولې ملایان خرڅوي ما څه خو نشته دی ها شناختی کارت را سره شته ته راکښېنه لږه راکښېنه دروازه کولو که ته په شناختي کارت ملایان خرڅوي نو ورځ شناختی کارت را سره دې کې 100 روپۍ ګټي دې کې مړه بس ټولو روګر جوړ رااله هغه یو ما هم ټول یا 600 یا 1500 کله پکې هغه نه ها اړه مجبورې راګرم څنګه مجبورې نه نو بس کار روزګار نشته راځي نو دې خو 100 روپۍ جرمانه راځي بغیر لایسنس ملایان خرڅوي نن خو وریځ هم نه چې په وریځ کې خرڅوي به خو 15000 جرمانه ده چې یو وریځي موسم یې هیور سره لایسنس نه یو ملایان خرڅوي دا بس کو ما سره نشته لایسنس را سره نه راو ما غي هم ته دا نه دی ویلې لایسنس جوړ کې خدای ته نه دی ویلې صرف روډ ته را بار کړی روډ ته را بار کړی اوس بس کو چې تا خو یا با کوو راوتی سار راوتی ټول 300 روپو خرڅ کړو او کم ځای نه مې ووهل اړې نه مې سایکل راوستی ګوره چې هلته لاړ شو بیا به دې پیسې ډېرې لګي ټیک شو بیا به لایسنس جوړی او په ځای باندې حساب کتاب دی او چې دلته کې کاته ختمې نو بس په لږو به سره کاته ختمه کوم اوس وایه بس دلته بیا ختمه کړو دلته بیا ختمه زمونږ د پښتانه ولې دونه مجبوره دي چې موږ یو قانوني کار هم کوو خو موږ پیسو ځان خلاصو دا ولې زمونږ د تپوس هم څوک نشته که نه داسې ده الله دې رحم وکړي په موږ ټولو باندې دې کې ته وایې چې زه ټوله ورځ وګرځم 500 روپۍ ګټم دا هم پکې نه یا بل الله ټول وګرځېدم کور راته وړه راوړه او چې لاړم ټولې 300 روپۍ پاتې شوې نو بیا دې څه وکړل نو وایم تیار کور ته واغشته نو وس وړه دې ونه نن چې راوتی وړو نن هم نو نن دغه روپۍ 90 روپۍ را سره ته چې دا کور راوتی تاسو 90 روپۍ وي را سره هغه کې مې چا چې سبا چوره ورکړه دوه ځامن یو مې زوی دی یو مې ډور 50 ځان سره پرې 50 مې راځه پرې و ما رشکې والا اړې ته بود د ما سره ماته نه 50 شید مې وته کېده مې وته پرې تا سره دونه پیسې نه وي ته په دې کې مال چې کوم 300 روپۍ مزدوري تا کړې ته مال راکې د ځان د خلاصولو لپاره ځکه چې ته وایې چې زما له تپوس څوک دي زمونږ د تپوس هغه برزات دی کم برزات چې دی که نه چې هغه د تپوس کوي نو بیا به دی چاته هم ضرورت نه راځي انشاءالله زموږ امید دی د الله نه چې دغه خلک د چا چې د تپوس څوک نشته نه یا الله ته یې تپوس وکړي زه داسې کوم تا ته دلته کې 500 یا 600 روپۍ مزدوري پاتې کېږي ټیک شو 500 یا 600 نه نن 10,000 روپۍ ستا مزدوري شوه ما درا بیا الله دې راته ډېر ډېر درکړي وبېخي قسم دې کور داسې حالات چې بېخي پر ګډوډ پاک دې رحم وکړي په موږ ټولو باندې دا ستا پیسې دا خو ستا د مزدورۍ پیسې شوې چې نن ورځ کې ته ووایې چې ما داسې مزدوري کړې چې داسې مې چېرته کړی نه ده ستا لا ګوت هم لږه ده لاس دا پیدایشي داسې دا کار نه کوي یا دا نه کوي دا دی داسې پیدایشي داسې ګوته مې داسې ده بس 10 ساله مزدورۍ پیسې شوې کومه سودا چې ته وې په دې وړالې وړو پې وایي سودا وې کور برابر کړو بیا د صحیح نه نه ده
میاشت نیمه خو به صحیح تېره شي که بیا سودا شوړې دا د 1,000 خو لږه به سودا وکړي بیا بل څه کار وکړي چې 1,000 نور مولا د 1,000 سودا یو څه الله دې سم دومره ډېره درکړي که نه خانجي یا الله ته زما په دعا کې یا الله ته وره د دې جان غوسه د هغه جان او خدای آباد سردار کې ابي اوس د دې پیسو په بدل کې یو کار کې نن چټي چوټي نه د بوزو 2-3 ورځې چوټي کوم د ګرمۍ دونه خراب کړم قسم نه ګرځېدې نه شم بدل چټي پکې 2-3 ورځې چوټي کوم خو پیغام اوس بچو سره چې موږ ته روزانه وي چوټي نه کې او خپه یې هر ټایم جاړي نن چې ته کوم ماشوم صدو وشي نن چې ته کله لاړ شي کور ته او تا بچو ته وې چې ما د نن 2-3 چوټي واغشته نه به خوشاله شي سم چې هی خوشاله کیږي نه بل دورم خوشاله ای بل خوشاله دا 2,000 روپے سپیشل دا ماشومان لپاره یو نور به یو ماشوم ته ورکې یو بل ماشوم ته ورکې په زوم چوټي کوم او دا پکې تاسو انعام دي زما د چوټي په خوشاله کې دا تاسو انعام دي دا وای تا والا کی هغه و سره ټیم مړ بس خپه یو جاړي وي ته چوټي مونږ کې او سار یو ما هم راځو بیا شو اوس خو خوشاله بالکل خو بس هغه خبره میاشت نیمه خو کولې تېره شي اوس کار مال بیا روز او 2-3 ورځې پس ګرمۍ کې ما چوټي نه راکړه دونه ستړی ګرمي تېره شوه دمو بشي 2 ورځې کې به دا 2 ورځې ته په سکون کې تیرې کې دا زموږ لپاره ما وخت تیړه کې رااله ما چې 1,000-2,000 روپۍ ویل په 2 ورځې چوټي کړې وه 1,000 روپۍ ته ډېرې مې اوس ماته اجازه ته Mm-hmm.